یو مسله دلته مفسرین را نقل کړي ده چې هغه د تسخیر جنات چې د پیرانانو مسخر کول. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله سبحانه و تعالی پیرانان مسخر کړیو او پیرانانو په مزاج کې د سرکشي پرتا ده. خدای سرکش مخلوق الله سبحانه و تعالی حضرت سلیمان علیه السلام ته مسخر کړ. اشاره ودیته ده چې د ټولو کائنات اختیارات الله عزوجل سره هغه ته ممکن او ناممکن یو برابر، ممتنع او محال او موجود دواړه ورته یو برابر، فرق نه ورته. نو دغه مخلوق چې سرکش مخلوق دی، عام د انسان په عقل کې دا راځي چې دا د سړي په قبضه کې نه راځي، خدای ورته مسخر کړي. نو یو تسخیر جنات د الله په فضل باندې لکه حضرت سلیمان علیه السلام ته چې و دا معجزه د پیغمبر ده، او یا ځینې د الله سبحانه و تعالی دوستانو بزرګانو اولیاءو ته چې په ځینو وختو کې جنات مسخر کړي او د هغوی تابع فرمان وګرځي، لکه د بعضې صحابو په باره کې چې راځي حضرت عمر رضی الله عنه او داسې نور صحابه د هغوی په باره کې مرادي چې جناتو یې اطاعت کاوه. نو دا قسم تسخیر چې دی دا خپل دوی نه دی کړي، یعنی نه د انبیاء علیهم السلام د دې عمل کړی دی او نه دی صحابه کرامو یا نور اولیاء کړي، بلکې دا د الله عزوجل د طرفه یو فضل وي چې د دوی مستدفاره تابع حکم وګرځي. یو خدا قسم تسخیر دی، نو دا خو عادي یا د ولی د فاره کرامت او د پیغمبر د فاره معجزه چې دوی دا په خپل اختیار دا کار نه دی کړی، بلکې د خدای د طرفه یو فضل او مرحمت. دوم صورت هغه دا دی چې یو سړی عمل کوي د جناتو د تسخیر، یعنی بعض اوراد وایي، بعض شعان وایي چې په هغه سره جنات مسخر کړي. دا خبره بیا قابل غور ده، په دې کې بیا شرعي احکامات څه بدلیږي. د 8مې صدۍ یو مشهور عالم حضرت علامه بدرالدین شبلی الحنفي، دا یو ډیر لوی عالم تیر شوی، د خپل زمانه مشهور قاضي هم دی، مستقل یو کتاب د جنات په ارتباط لیکلی، احکام المرجان فی احکام الجان، ډیر بهترین کتاب. په هغه کې پر دې مسائل باندې خورا ډیر غږېدلی او په دې ارتباط باندې نور علما هم تیر شوي دي چې هغه څه نه څه کارونه په دې کې کړي. او مسلمانانو کې د ابو نصر احمد ابن هلال او د غرنګ هلال ابن اسیف په نامه باندې دوه مشهور علما تیر شوي، هغه هم د دې جناتو په ارتباط باندې خورا ډیر شعان را جمع کړي. دا هلال ابن اسیف خو باقاعده هغه خبرې د جناتو چې د حضرت سلیمان علیه السلام سره کړي وي هغه یې مراد کړي. دا سره حضرت سلیمان علیه السلام یو کاتب آصف ابن برخیا په نامه باندې هغه هم د دې جناتو په مسائلو باندې کار کړي. او ځینې نور کسان بیا د جهادت د زمانې دا د ایران په علاقه کې اوسېدلي دي. یو کس د جمشید ابن او نجهان په نامه باندې یو کس دی، هغه هم په دې ارتباط باندې خورا ډېر شعان لیکلي. نو په دې کې اصل حکم دا دی چې دغه جنات دغه د اورادو په خاطر باندې وای دا مسخر کیږي نه، بلکې دا په حقیقت کې د دغه کس څخه چې دی دغه اعمال کوي دا د ده څخه خوشحاله کیږي. نو د ده څخه د خوشحالي په صورت کې هغه د ته ځینې شیان د تحفې په شکل ورکوي، لکه یو څوک چې چاته یو رشوت ورکوي. هغه دا چې جناتو کې عموما دا تسخیر جناتو کې چې دی مسخر کوي هغه دغه کافر جنات دا اکثره کافران او هغوی په دې شرک او کفر باندې دا جنات دا ډېر خوشحاله کیږي. نو د دغه عامل څخه ځینې داسې اعمال ضرور صادري چې هغه کې کفریه کلمات یا شرکیه کلمات راشي. نو دی چې کله بار بار دا عمل تکرار کړي نو په دې صورت کې هغوی د ده څخه خوشحاله شي. د دې خوشحالۍ په صورت کې بیا د ده ځینې غوښتنې ورپوره کوي چې دی وایي د فلاني سړي څخه ماته پیسې راوړه یا فلاني سړي څخه تعویض راوړه، یا دا ځینې داسې کارونه په تسخیر جنات کې دوی ظاهرا تسخیر بولي
دا په حقیقت کې تسخیر نه دی، دی ورته مسخري، هغه د خوشحالي د پاره دا کار. د مثال په توګه د احکام المرجان فی احکام الجان کې دا خبرم را نقل کړي چې هغوی کله د ده څخه دا غوښتنه کوي چې ته باید د قرآن کریم څه آیاتونه دا په وینه باندې ولیکې، او یا باید د الله تعالی نوم په پلانې وینه د حیث په وینه باندې ولیکې، او یا دې ته ورته د جنابت په حالت کې ته باید څو ورځې تېرې کې. او عموما د جناتو وای تعلق د دې مردار ځای او د تور شي سره ډېر، او نو عام طور دا په ذهن کې ورکوي چې ته به تور حیوان په پلاني وخت کې پلاني ځای کې ذبح کړي، یا دا چې په هدیرو کې یا مثلا غسلخانه کې موسل داسې ځینې کارونه په ده باندې وکړي. او نو په دې کلماتو باندې که چیرې مثلا ځینې داسې کلمات یې په ده باندې ولیکل چې هغه کفریه کلمات وو، نو په هغه باندې کافر ګرځي. دی چې په دې باندې کافر وګرځي نو د هغوی مقصود لاسته ورسي، بیا د دې په عوض کې هغوی د ده ځینې خبرې تسلیم کړي د دې دپاره چې دی خوشحاله وساتي، او یا ځینې نور کارونه چې دی د هغو څه کول وغواړي هغه یې ورته وکړي. نو که کلمات کفر دی استعمال کړي یا د قرآن اهانت وکړي لکه دا ځینې ځایو کې دا سته، نو په دې وجه باندې دی کافر کېږي. او کله بیا داسې وي چې ځینې کلمات د کفر کلمات خو نه، البته اعمال داسې اعمال وي چې هغه د ګناه اعمال وي، نو بیا په دې وجه باندې دی فاسق او فاجر ګرځي. چنانچه حضرت حکیم الامت رحمت الله علیه په دې ارتباط په امداد الفتاوا کې او ځینو نور کتابو کې ځینې خبرې کړي. هغه لیکلي دي چې کوم عمل په لاس باندې حرام دی، کوم عمل چې په سترګه باندې حرام دی، په غوږ حرام دی، په ژبه حرام دی، نو دا رقم په زړه هغه عمل حرام. مثلا که په لاس باندې د یو چا وهل حرام دی، نو په زړه کې دا قصد و عزم کول چې زه به پلانی وهم دام حرام. نو لکه څنګه چې مثلا د یو چا څه مال اخیستل حرام دی، نو د جناتو په ذریعه د هغه څه مال اخیستل دام حرام، ځکه دا فعل د زړه دی او دام حرام ګرځي او کبیره ګناه ګرځي. نو دا یو صورت یې شو. بل صورت یې دا دی که چیرې مثلا دی تسخیر د جناتو په دې خاطر باندې کوي چې په دې سره دی د هغو د ضرر څخه ځان خلاصي، او یا یې د دې ضرر څخه نور مسلمانان خلاصي، او په شرعي حدودو کې دننه چې کوم د شریعت حدود دي هغه مراعاتي، نو بیا په دې کې بیا باک نشته. البته تقریبا د علماو تحقیق دا دی الا ماشاءالله یو خو هغوی چې ډېر صلحا نیک خلک عام طور د دې جنات په مسائلو کې دا ځینې شیان راځي، او په دغه کتاب کې د علامه بدرالدین دا خبره هم را نقل شوې ده چې که چیرې مثلا داسې کلمات استعمالېدل چې د هغو معنا په شریعت کې واضحه نه وه، نو د دغه کلماتو استعمال هم فقهاو حرام بللي، ځکه ممکنه ده چې هغه د شرک کلمه دي. لکه عام طور چې تاسې په دغه کې په دا تعویضو کې د بدوح په نامه یو کلمه لیدلې، د یا بدوح په نامه باندې یو کلمه وي، یا دې ته ورته کلمات ځینې شیان کاریږي، یا د شرکیه کلمه وي لکه یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا لله. د دې معنا دا ده چې ای شیخ عبدالقادر جیلانی ته ماته د خدای په خاطر یو شی راکړه، یا دې ته نور داسې کلمات، نو دا شرکیه کلمات وي، د دې څخه ځان ساتل بیا لازمي وي چې سړی به ځان یې وساتي. خو په هر حالت چې کله دا قابل غور خبره سوه نو د سلامتیا لار دا ده چې سړی ځان یې ګوري، ضرورت یې نشته ده چې د بل دپاره سړی ځان پاسي دی. دا ځینې کسان د بل دپاره ځان پاسي دی، بل ته دې ګټه رسېږي هغه ته تعویض لیکې او خپل ځان د خدای د عذاب مستحق ګرځي. دا حماقت دی چې د بل په اصلاح کې سړی ځان پاسي دی، دا صحیح کار نه دی. نو دا یوه مسله د مفسرینو رانقل کړې. قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحراب، هجروا الأخلاق فصاروا حيوانات في غاب.